اوس نو خیبر عمر میدان ته راښکته شوی. خیبر عمر هم نو د ورځنیو سیالیو یو ډېر تکړه او ښه لوبغاړی دی. په دې سره یوه ډېره لوړه شپږیزه د شفیق الله شفق له خوا نه د رحمت شاه د اول بال مخه شفق کوي او کوم ښایسته شاټ دی وهي، یعنې د ګونډک دی د بال لپاره او په دې سره د سکویر لیګ بولډرۍ د پاسه د ګراونډ نه بهر نو بال به نوی راوړي. بلکل ساحل صاحب په هغه څه باندې چې شفق پېژندل کېږي نو همدغه لوړې شپږیزې او څلوریزې دي چې دی نو ډېره تیزه لوبه کوي. معمول سره سم دی چې کله د افغانستان په ملي لوبډله کې هم لوبېږي نو د وروستیو بالونو په قدر و قیمت دی ډېر ښه پوهېږي. همداسې ده او د ده هغه طبیعي لوبه هم همدا ده چې د بیټسمینانو ته نو څه ناڅه احتیاط به پکار وي رحمت شاه سره. تر دې دمه 14 ایکسټرا رنز میسانک لوبډلې ورکړي دي ځکه وایټونه بیا هم د یو غټ شاټ هڅه وشوه. د کیچ امکان هم موجود ده خو فیلډرانو نه بال لرې ده او په دې سره څلوریزه هم نشي راایسارېدی. بیا هم ورته ډېره ښه ټرایي وه خو بال میډل نه شو. د کیچ امکان و که دوی هڅه کړی وای او نه یوازې دا چې کیچ ونه شو څلوریزه هم راغله. بلکل فیلډینګ ډېر ښه انتخاب شوی و خو یو څه ناڅه خوشقسمتي به د شفق ووایو چې فیلډران له بال څخه یو څه ناڅه لرې ول او عموما رننګ کیچونه یا چې بال پسې شفق فقط تر 43 اورونو پورې د شتون په کریس ډېر ضروري دی او په دې سره یو ډېره ښکلې او لوړه شپږیزه یقیني شپږیزه فیلډر نشي کولی بال ونیسي. په میډ وکټ باندې دا ځل رحمان الله ټرایي وکړه د کیچ نیولو خو تر ده بال ډېر لوړ و. شفیق الله بلکل ساحل صاحب بال چې کله بیډ لاندې ورورسېږي شفق ته نو شفق خو ولاړ وي همدغسې بال ته نو دغسې بالونه شفق ډېر کم ښایي پرېږدي چې شپږیزه یا هم څلوریزه پې ترلاسه نه شي. نو شفق دغه بال ډېر ښه میډل که وکړي ځکه ضرور هم همدا وي چې د بیټسمین په مقابل کې ته توپ اچونه کوي نو هغه باید یو څه جج کړي په هغه باندې باید پوه شي. که دا ځل نو غټ شاټ شپږ منډې